ساینسپوهانو د وزن کمولو لپاره خولې ته قلف جوړ کړی دی. د باران پلس ټولنیزې رسنۍ قدرمنو اوریدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د نیوزیلینډ او بریتانیې ساینسپوهانو داسې قلف جوړ کړی چې غاښونو ته اچول کیږي او په کارولو سره یې خوراک نشي کولی. یا د آلې ته یې ډینټل سلیم نوم ورکړی. د اوټاګو پوهنتون، نیوزیلینډ او بریتانیې ساینسپوهانو په ګډه همکارۍ دا قلف جوړ کړی دی. د دې آلې په استعمال سره په ساه اخیستلو او خبرو کولو کې کومه ستونزه نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې د خوراک مخنیوی کوي او په بیړنیو حالاتو کې د کیلۍ په وسیله خلاصیږي هم. بریټیش ډینټل جرنل جریدې په خپله څیړنیزه مقاله کې لیکلي یا د آله 14 ورځې په چاغو کسانو ازمایل شوې ده. نتیجه مثبته ده او په وینا یې د وزن کمولو اسانه لاره ده.